Farhad, how do you read the overall game, and what are the expected changes for the next game? په ټوله کې ما په خیال چې د افغانستان لپاره د غلو به ډیره ښه وله ځکه چې افغانستان په مقابل کې سره 1500 اتیا منډې وسولې داسې فکر کېده چې افغانستان شاید د دې په مقابل کې تر فشار لاندې راشي او برعکس افغانستان هماغه د ټیسټ کرکټ جوهر وښودو یعنی یا ټمپرمنټ وښودو او هغه ټمپرمنټ دغه اوس حشمت الله شهیدي ودرېد او رحمت شاه سره یو ځای ډېر غټ پارتنرشپ او پانۍ مخ ته وړله او په ضمن کې موږ ولیدل چې حشمت الله شهیدي رحمت شاه دواړو غبرګ سلیزو ول او سره افسر ځاځي ډېر ښایسته کرکټ وکړ نو د افغانستان د بیټینګ ډپث او همداراز د افغانستان دغه د بیټینګ اپروچ د ما لپاره واقعا ډېر د ستایلو وړ ده او په داسې یو حالت کې چې کله تا مقابل کې 300 اتیا منډې سوي او ته بېرته دومره ښایسته جواب ورکوې نو دا ډېره غټه خبره وله زموږ د راتلونکي لوبې لپاره چې بیا هم د زمبابوې مقابل کې موږ دومره د ټیسټ لوبه لرو زه فکر کوم چې د بالینګ په برخه کې به دوی په ځانګړي شکل باندې جدي توجه دې ته کوي چې زموږ بالران د دې لوبې په پرتله باندې لږ منظم لاین او لینک سره بالینګ وکړي منظم لاین لینک دا ده چې ټاپ اف دی آف سټم مسلسل هغه لینک ډیلیوریز وکړي او ټیسټ میچ د ټمپرمنټ لوبه ده او په هغې کې ته باید کوشش وکړې چې حوصله وکړې او هغه مسلسل یوه ایریا ته باید تا اپروچ دای تا روش دای چې ته مسلسل په یو ایریا باندې بال وکړې تر څو بیټسمین ته پتنګ کې او بیټسمین دې ته مجبوره کړي چې هغه غلطي وکړي موږ په آخري سیشن کې ولیدل چې د افغانستان توپ اچوونکو هم د ځان نه ښه وړتیا وښودله ښه زیری دا ده چې ظاهر په ښه موډ کې ښکارېده نو هیله ده چې انشاءالله راتلونکي سیالۍ لپاره ظاهر په ښه فارم کې او راشد خان بېرته راوګرځي او په ټوله کې انشاءالله د بیټینګ د ښه یو قوت سره د موږ د بالینګ قوت هم پیاوړی او انشاءالله راتلونکي سیالۍ کې لا هم ښه وځلېږو. Thank you.